نن نو د ډیرو مینوالو په خوښه باندې د هغوی په فرمایش باندې ما یوټیوب چینل 2-3 میاشتې وروسته جوړ کړی و. دغه صرف وایم چې دغه بټن سبسکرایب کا دا درته اوس وایم خپلو مینوالو ته هم چې څوک په اندلیب مین دي وایي چې اندلیب صاحب دی هم په یوټیوب چینل باندې راشي. السلام علیکم مینوالو، اندلیب یم د اندلیب پښتو ټي وي نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. کیسر دی را سره، کیسر حماد فرنیچر والا، کیسر ملګری ستوري ټي وي والا په کیمره باندې ملګری دی، زموږ ایډمین دی د پیج. کتونکو د میلې ورځ د رالم دلته کې ما لږه ویډیو تاسو له کوم خو کیسر ته مې یو کلیپ جوړو. زموږ ډېرو ملګرو دا غوښتنه کوله چې اندلیب صاحب ډېر په ما چې کوم ډېر خلک مین دي نو هغوی دا غوښتنه کوله چې ته د یوټیوب چینل جوړ کا، د یوټیوب چینل جوړ کا او ستا ویډیوګانو باندې خلکو پیسې وګټلې، پلانکي دی کې ته ولې نه جوړې، پلانکي له دوره راځي ډیګري ده. ما چېرته کتونکو دا سوچ نه دی کړی چې زه دې په دې پیسې وګټم. موږ خو د ژبې دپاره، د مسافر دپاره، د پښتون ولس دپاره چې څومره رانه کېږي نو لږ لږ کار کوو. ما دا سوچ چېرته نه و کړی چې په دې کې پیسې هم وي او پیسې ما خیبر ټي وي کې 2 کاله کار کړی دی. ما پیسې نه دي اخیستې، موږ ژبې دپاره تللي وو چې ډېر خلک زموږ غږ واوري، د دې ژبې د پرمختګ دپاره لګیا یو چې زموږ ډېره خوږه او ښکلې ژبه ده. په دغې کار کوو. خو بیا ملګرو چې ته یوټیوب چینل نو د ډېرو مینوالو په خوښه باندې د هغوی په فرمایش باندې ما یوټیوب چینل 2-3 میاشتې وروسته جوړ کړی و. خو زموږ د فیسبوک اندلیب پښتو ټي وي چې کوم دی په دې پیج کې لږه مسله راغلې وه. څه ویډیوګانې داسې ختلې وې چې پردی اوس په معمولي خبرو باندې کلیمونه کوي. نو موږ باندې هم لږ پابندۍ لګېدلې وې چې تاسو چې دا شکایت کوو چې ما ته نه راځي، بل وی ما ته پیج نه راځي او چېرته یې ولې نه راځي. زه خو راځم خو تاسو ته نه راځي. نو دغه مسله لږه راغلې وه. نو انشاءالله هغه هواره شوه. نو اوس کوم ملګري ما سره اوس 200 کسان دي په یوټیوب چینل کې. تاسو ته یو ریکویسټ کوم، یو خواست درته کوم چې کوم خلک په ما مین دی وایي چې د اندلیب صاحب لګیا دی د مسافر دپاره، د ژبې دپاره، د دې کام دپاره، د دې ځای له خامۍ حکومت خامۍ بل څه دا تاسو عوامو ته حکومت ته په ګوته کوي، میلې درته ښیي، کلیوال رنګونه درته ښیي، فی سبیل الله درته ښیي. څه غواړي نه، د چا نه ام بي نه غواړي، خپلې پیسې، خپل پېټرول، خپل وخت، دغه هر څه خپل دغه کوي. او مسافر دپاره یا پښتون ولس دپاره یا خپل مینوال مشغولو ساتلو دپاره لکه غرض دي. په دغه کې ولیبالو د شپې مې تاسو ته 1-2 بجې ولیبال سیټونه وښوله. نو هم چې تاسو موږ سره شریک شئ، چې زموږ نوټیفیکیشن تا ته راځي چې موږ څه واچول یا راځو، نو انشاءالله دا به تا ته بیا راځي. هغه ملګرو شکایتونه هم ختم شو چې چا وي موږ څخه پیج نه راځي یا ته ولې روکې. نو زه یم خو تاسو څخه نه راتلم. اوس به انشاءالله چې ریګولر راځم. ډېره مننه ستاسو کوم او ډېرو خلکو دغه وي چې ستا ویډیوګانې خلک خیدي او پیسې پې ګټي. نو د هغه مینوالو او تاسو را سره لږ امداد وکئ. څه دي یو بټن له ټاک ورکړه، بل له ټاک ورکړه، سبسکرایب کا، بیا بل له ټاک ورکړه. موږ سره به یو کس زیات شي، 200 کسان راغلي دي چې 1000 کسان برابر شي تاسو ته بیا لایو راځم. دلته به خپل کار کوو. فیسبوک کې زما ډېر ملګري دي. فیسبوک ګورې پرېږدم نه چې هلته پیسو له ځم تاسو ته فیسبوک زما ملګري دي، ما سره ډېر مینوال، ما باندې ډېرې مینې کوي او ډېر تپوسونه مې کوي په وړو خبرو، ډېر دادونه راله راکوي. مننه د هغه ټولو مینوالو. د کیسر ډېره مننه کوم. کیسر نور څه خبره وکړم سجدې دی؟ نه جی بس ډېره زیاته مننه کتونکو. زموږ پروګرام دغه سبسکرایب کوئ، یوټیوب چینل ته راشئ چې دا لږ ډېر کړو، دې کې کسان ډېر شي. نو انشاءالله زه به هم راځم، بیا پې لایو به پې راځم او تاسو ته به ښیم. او که څه 70 روپۍ دې ما ته راځي نو دا هم ښه خبره ده. زه هم بچي دي واړه او دلته کلي کې یو، څه روزګار نه کوو، څه دغه نشته دی. نو دغسې لګیا یو میلې او تاسو ته اخترونه، تاسو ته قربانۍ، تاسو دغه څیزونه ښایو. پیسې چاله نه غواړم، سوال نه کوم، خو دغه صرف وایم چې دغه بټن سبسکرایب کا. دا درته اوس وایم خپلو مینوالو ته هم چې څوک په اندلیب مین دي وایي چې اندلیب صاحب دی هم په یوټیوب چینل باندې راشي او خلک دوره پیسې ګټي. نو اندلیب ته دې هم یو څو ډالرې ورکوي. نو چې دا غواړئ نو دغه یوټیوب چینل مې سبسکرایب کا، ورسره بیل ووه. ډېره مننه، په لوی الله وسپارم. الله پاک.